وطنا د زمرو خاوره وطنا د زمرو خاوره لتا نظر لتا قربان د ننګیالو خاوره وطنا د زمرو خاوره وطنا د زمرو خاوره لتا خوراکي توکو پراخ کمښت لیدل کېږي. په دې پروګرام کې اولنۍ WP وه چې دغه پروګرام یې مخکې وړاندې وي او په دغې لپاره د ننګرهار ولایت د پولیس قومي ولسوالۍ کې یو ښایسته بېلګه وه چې WP دغلته خپل فعالیت شروع موږ راغلي د دغه فعالیت نه نن څارنه کوو. تاسو نه غواړو چې زموږ خپرونه تر اخره پورې وګورئ. له تکیه او بت شکن سلطان محمود غزنوي له تکیه او بت شکن سلطان محمود غزنوي زمونږ د نیکو خاوره زمونږ د نیکو خاوره د ملالۍ او لاهدي هم د نازو درنو لیدونکو د کاکا نه یو څو خبرې رالمه. کاکا جانه څنګه چلوي؟ بس الحمدلله کار نه بالکل موږ ډېر راځي او موږ دونه راځي چې بالکل د حال نه ډېرې اضافه راځي. هر موږ بس دغه 7 بجې اته بجې دلته زموږ حاضري ده او دغه 12 بجو پورې بس موږ ټیک کار کوو. دې نه ډېر خوشحاله یې چې بس دا کار چې پیدا شي دې باندې موږ شکریه ادا کوو. راتلونکي موږ دا غواړو بس چې ټول خلک چې دا کورونو کې ناست هر څوک ته بس کار پیدا شي او هر سړی په کار کې مشغول شي نو بس دا زموږ ټول ملت دپاره د خلکو دپاره ډېره ښه خبره ده. دونه خوشحالي وکړو چې هر نه اضافه دا د وطن لپاره آینده لپاره ډېر آینده کې به دې کې دغه به راځي پروګرامونه به راځي د شاتو دغه به راځي او سړی په بازار کې شات اخلي هم وایي چې ماله د بېر شات راکړه. نو دا بوټي چې موږ کوم نیل کړي تاسې پخپله وینئ دا په دې 2-3 میاشتو کې ماشاءالله دونه غټ شوي دي چې د حد نه اضافه او بس د اوبو پروګرامونه ښه صحیح روان دي ورته او زیب ته ډګۍ هم لګېدلي دي او بس دغه پروګرام پرې روان دی نو بس تاسې پخپله سترګو باندې وینئ. کار کول ته دغه ګورئ دا بوټو ته کار کوم هلته لګېدې غونډۍ او دغه بوټو ته کار کوو دغه د اینه صفایي او ښایست لپاره جوړ کړل دا چې بوټی به خراب شي بوټی به وشي کمزوری به شي 100% الله دې وطن لتا نظر لتا قربان د ننګیالو خاوره وطنا د زمرو خاوره وطنا د زمرو خاوره دستا حرم ته یرغلګر په څو راغلي خو ستا بچانو په مېړانه او غیرت درنو لیدونکو د خپرونې په دې برخه کې دغلته چې کوم مسؤل کس دی سید میون هاشمي صاحب چې دا د دې پروژې مسؤل دی دلته راغلو چې د سره دا خبرې وکړو چې موږ ته معلومات راکړي چې په دې پروژه کې دې سره څومره نفر کار کوي او څومره بوټي کېنولي دي په څومره ساحه کې دغه بیلې کړل شوي دي. انجینر صاحب سلامونه. علیکم سلام. سلامونه او احترامات په خیر راغلي هر کله راشئ. دغه د بیرو ځنګل چې د شګې کوز کونړ شګو قریه د یاسین بابا د پاسه موقعیت لري. دلته 80 هکتاره ځمکه ده چې په دې کې غواړو موږ 1 لک خواوشا بوټي وکرو او د دې سیمې د ښکلا دپاره موږ کوشش کوو چې دغه بوټي نورو خلکو ته هم ورکړو. دغه بوټي چې دي موږ تقریبا اوسه پورې 50,000 خواوشا کې کرلي دي او دلته موږ سره دغه 3 میاشتې کېږي دا پروژه شروع شوې ده. 1000 کسه پکې مشغول دي په کار باندې مستقیم ډول باندې چې 300 کسه چې دي دا موږ سره د دغې په پروژه کې دي د اصلاح شوي تخمونو په پروژه کې دي چې هغه 300 کسه جدا دي. موږ سره فعلا په غونډۍ کې 1530 کسه کار کوي چې دا په مستقیم ډول دغلته د کار کې مشغول دي او 433 نفره موږ سره لاندې د جر په زبر په پروژه کې چې د جر پروژه ده چې د زیمکشۍ پروژه ده چې پکې د زیم څخه وځي جبو څخه وځي په هغې کې موږ ساحه ګورو چې ساحه یې څنګه ده ښه منظمه ساحه ده
دا خو داسې ده دا د وچو سیمو دپاره دي دا بوټي که چېرته موږ د دې دغه ساحه چې موږ دلته کومه لرو دغه ګورو چې دلته دشتې دي که بیابانې دي که نور ځایونه دي غونډیګانې دي غواړو هغه کسانو ته دا ورکړو چې د هغې د کورونه په لوړو ارتفاعو کې اوبو ته لاسرسی کم وي هغه ځای پرې موږ شي. درنو لیدونکو د انجینر صاحب خبرې تاسو واورېدلې هغه ورونه چې کور کې ځای ولري او د انجینر صاحب د خبرې په تایید باندې چې د بیرو کرلو لپاره جوړي نو دوی کولی شي تاسو ته هم د بیرو بوټي درکړي او خپل کورونو کې وکرئ. انجینر صاحب بله پوښتنې ته دا راځو چې دغه ستاسو پروژه د WFP یوازې په دې غونډیو کې ده او که دا باور ته هم کته کېږي او څومره وخت دوام به دا ولري؟ ډېر ښه سوال مو وکړ. انشاءالله چې دا پروژه به داسې طویل المدت وي داسې لنډ مودې دپاره نه وي. کوشش به کوو چې موږ د پروژې دپاره ډونران پیدا کړو چې دا پروژه موږ ته په مخ یوسي. موږ بله پوښتنه هم دا وه چې موږ په هوارو سیمو کې اوس موږ فعلا په سرخکانو کې لغمان کې هلته موږ دا پروژه لرو د ډورونټې بند باندې او دلته په هوارو ساحو کې کوشش کوو چې مثلا د ګمبیري ډاک ته لاړ شو هلته هم دا وکړو خو هلته داسې ده چې خلکو د همکاري موږ سره نشته که خلک همکاري وکړي انشاءالله دا پروژه به په هوارو کې مخته لاړه شي. کومه د ولسي خلکو همکاري تاسو سره څومره ده؟ تاسو سره کار کې څنګه دی دلته تاسو نور بیا د ولسي خلکو څنګه ده؟ ولس د خدای لري دا حکومتونه په ولس جوړېږي. ولس همیش همکار یو حکومت سره یو ټولنې سره یو مؤسسې سره نو ولس موږ سره ښه په دغې باندې په مستقیم ډول باندې موږ سره همکاري کوي. همدغه کاریګر دي دا ټول د دغې ولس او د دغې سیمې اوسېدونکي دي موږ سره دغلته کار کوي. انجینر صاحب دې لپاره خو قیام وهل شوي دي دلته بورونه وهل شوي دي سوز یې قیام وهل شوي څومره پروګرام نور لري؟ انشاءالله دا پروژه که ادامه ولري اوس موږ فعلا شپږ ساګانې په نظر کې دي چې د دې 15 تکمیلي شوي دي. د هرې سا سره یو ریزرویر یا ذخیره د اوبو جوړه شوې ده چې هغه په 8 په لسو کې عرض و طول دی نو ډوبوالی 3 متره دی. موږ دغه ذخیرې ورته په نظر کې نیولي دي او د دې ذخیرو د لارې موږ پیپونه غځولي دي او دغه پیپو د لارې هلکان دغه اوبه کوي دغه کاریګر د بوټي اوبه کوي. مننه انجینر صاحب خوشحاله اوسئ. درنو لیدونکو انجینر صاحب د WFP پروژې په اړه موږ ته مکمل معلومات راکړي. الله په امان. ډېره مننه. په خیر راشئ هر کله راشئ خدای مو آباد لري. وطنه د زمرو خاوره یې وطنه د زمرو خاوره یې لتا نظر لتا قربان. درنو لیدونکو دغه هېوادوال دا کوم چې کار کوو د دې غریبو د دې احوال موږ واخیستل لیدنه هم د نږدې نه وکړله. هغه ورونه چې وسعی کېږي خپلې منطقې ته دغسې پروژې راوړي د WFP نه هم موږ ځانګړې مننه کوو چې زموږ ولسوالۍ ته راغلي ده او دغسې د غریبو خلکو دپاره یې د کار زمینه برابره کړې ده. د شګې ادبي کلتوري ټولنه د هغې ټول غړي نن راغلي وو او د دغه پروژې نه یې څارنه وکړله لیدنه یې وکړه او دغه احوال یې تاسو سره نږدې نه شریک کړو ځکه چې دې نه مخکې دلته یو هم داسې رسانۍ نه ده راغلې چې دغه احوال د هېوادوالو سره شي. نو په ټولنیزو شبکو کې د دغه پروژې څرګندونې ډېرې وشولې نو ځکه موږ هم تړلو چې په دې باندې موږ داسې یو مکمل راپور جوړ کړو چې تاسو یې د نږدې نه وګورئ. لیدونکو زموږ ادرس دی د ننګرهار ولایت کوز کونړ خیوې ولسوالۍ د شګې لویه قریه د شګې ادبي کلتوري ټولنه ولسخان شګیوال د الله په امان. د ملالۍ اولادې هم د نازو خاوره وطنه د زمرو